پاکستان رایټرز ګیلډ خیبر پښتونخوا د پښتو او هندکو په کتابونو مصنفینو ته انعامونه ورکړل. ګیلډ به د مصنفینو، شاعرانو او ادیبانو د ډاډګیرنې او پرمختګ دپاره کردار جاري ساتي. د ډاکټر عباسین یوسفزي په صدارت کې د ګیلډ د خیبر پښتونخوا څانګې د انعامونو دستوره پېښور کې وشوه. د ګیلډ کارکردګي به نوره فراخه کولی شي. دستورې ته د صوبایي سیکرټري پروفیسر اسیر منګل وینا. تفصیلات: د پاکستان رایټرز ګیلډ خیبر پښتونخوا صوبایي سیکرټري پروفیسر اسیر منګل ویلي دي چې ګیلډ به د شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو د پرمختګ دپاره کردار ترسره کولو ته دوام ورکوي او د ګیلډ علمي او ادبي کارکردګي به نوره غځولی شي. دا خبرې نوموړي په خانه فرهنګ ایران پېښور صدر کې د پاکستان رایټرز ګیلډ خیبر پښتونخوا په بندوبست د کال 2022 د پښتو او د هندکو منتخب کتابونو باندې د انعامونو ورکولو دستورې ته کړي دي. دستوره د ډاکټر عباسین یوسفزي په صدارت کې ترسره شوه. په کومو کتابونو چې انعامونه ورکړی شول هغې کې د پښتو د نومیالۍ لیکوالې سمینا قادر د شاعرۍ کتاب سجده په میکده، د ډاکټر نورالبصر امن د تحقیق کتاب په پښتو کې د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ادبیاتو سماجي او کلتوري مطالعه، د جوهر عدنان د شاعرۍ کتاب رمز، د یوسف حیران د شاعرۍ کتاب امام د انقلاب او د هندکو ژبې د نامتو لیکوال محمد نواز صابر د شاعرۍ کتاب دوک چپاوا کسرا، د احمد ندیم آوان د شاعرۍ کتاب غزلہ نظمہ تیرے نام، د نذیر بټي کتاب مټي نال مټي او د ګل ارباب کتاب چونی نال بهنی کانیاں شامل وو. دستورې ته خپله وینا کې نامتو ادیب او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزي د پاکستان رایټرز ګیلډ لخوا د ادب او ادیبانو شاعرانو د ښېګړې د کار زیار ستاینه وکړه او ویې چې دا د خوشحالۍ مقام دی چې د پاکستان رایټرز ګیلډ خیبر پښتونخوا په وسیله نن موږ د پښتو او هندکو دوو ژبو د شاعرانو ادیبانو په شریکه دستوره کې موجود یو. هغه وویل چې پېښور د پیړو پیړو راهیسې د شعر و ادب په حواله یو لوی نوم لري. دې ښار د پخوانه د روان عصر پورې د پښتو، اردو او هندکو ادب په میدان کې ډېر لوی لوی نومونه پیدا کړي دي چې پکې رحمان بابا، حمید بابا، سائیں احمد علي، معزالله خان مومند، دوست محمد خان کامل، قلندر مومن، پریشان خټک، فارغ بخاري، رضا همدانی، طه خان، قتیل شفاعي، خاطر غزنوي او نور شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې زه په دې خبره ډېر خوشحاله یم چې پاکستان رایټرز ګیلډ د پروفیسر اسیر منګل د تجربې نه ګټه پورته کړه او موږ ته یې په یو ځای د کېناستلو موقع راکړه. عباسین یوسفزي وویل زموږ بچي ووایي، زموږ بچي دې خبر شي کوم بچی چې خپله ژبه کې تعلیم نه حاصلوي هغه د خپل مذهب نه، د خپلو روایاتو نه، د خپلو مشرانو نه، د خپل افکارو نه، د خپل تاریخ نه ناخبره پاتې. نو دې ته سوچ وکړئ او په دې باندې ټول د پاکستان رایټرز ګیلډ په دې مبارکه موقع چې هغوی دومره ښکلي ښکلي کتابونو له ایوانونه ورکړه، دې ټولو ملګرو ته یې دا مبارک شي او الله دې دوی ته نوره حوصله ورکړي چې نور کتابونه ولیکي او الله دې رایټرز ګیلډ له همت ورکړي چې دا دایره نور هم پراخه کړي
او زمونږ د صوبې نورې ژبې پکې هم شاملې کړي او زمونږ نور موضوعات پکې شامل کړي او مطلب نور هم تیز کړي او انعامونه هم ډېر کړي او کتابونه هم ډېر شي. دا به د خوشحالۍ خبره وي. او ادیب شاعر چې دی په هر حال کې دا چې دی دا قدرت پیدا کړي. ادیب شاعر فنکار الله پیدا کړي. ډاکټر او انجینیر خو جوړي هغه خلک محنت وکړي د جوړ شي. فنکار شاعر ادیب دا الله تعالی پیدا کړی او دا ضرورت دی یو قوم د یو ژبې په هر وطن په هر علاقه په هر قام کې دا شته. دا نیچرل پروسس او دی چې دی د خادمي د قوم دی د خپل قام سره د ټول انسانیت سره مینه لري خو دی د خپلې ژبې نمایندګي دی به د خپل ماحول مورخي راځئ چې ټول لوز وکړو. دوستو زندگی ایک نعمت ربانی आओ इस नेमत रब्बानी की ताज़ीम करें, थोड़ा थोड़ा इसे औरों में भी तकसीम करें. बहरे कानों के लिए मौज समाअत ढूंढ लें, अंधी आंखों के लिए नूर बसीरत ढूंढ लें, सूखे होठों के लिए गीतों की रंगत ढूंढ लें. हे खुदा जज्बे इसार अता कर, जो है मुख्तार वो किरदार अता कर. د پاکستان رائټرز ګلډ خیبر پښتونخوا سیکرټري پروفیسر اسیر منګل په خپل وینا کې د ټولو میلمنو لیکوالانو د ګډون کولو مننه وکړه او ایوارډونو ترلاسه کوونکو شاعرانو ادیبانو او محققینو ته مبارکي ورکولو سره وویل چې پاکستان رائټرز ګلډ خیبر پښتونخوا په غوره کتابونو انعامونو ورکولو سره سره د حق رسیدلو لیکوالانو په یاد کې غونډې هم کوي. صوبایي سیکرټري زیاته کړه چې د سیټینګ چیرپرسن محترمه فرح جاوید په کوششونو په ګلډ کې کم خوند رنګ راغلی دی دې لړۍ ته به دوام ورکولی شي. اسیر منګل وویل پاکستان رائټر ګلډ خیبر پښتونخوا پېښور سږکال هم لکه د نورو کالونو پښتو او د هندکو چې کوم کتابونه د ادارې ته راغلي وو هغه مونږ ججانو ته لیږلي وو. د ججانو د فیصلې تر مخه 8 کتابونه غوره وګرځولی شول او هغوی ته په دې نننۍ غونډه کې ایوارډونه ورکړی شول. ګلډ یوه داسې اداره ده چې د ډېر پخوا نه د شاعرانو او ادیبانو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. انشاءالله دغه لړۍ به همدغسې جاري وي. موږ غواړو چې په هره حواله د ادیبانو حوصله افزایي وشي ځکه چې هغوی بغیر د غرضه او لالچه د انسانیت ډېر زیات خدمت کوي. پکار ده چې دوی ونځولی شي. د پاکستان رائټرز ګلډ خیبر پښتونخوا د مجلس عاملې غړې محترمه بشرا فرخ خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې پاکستان رائټرز ګلډ د ملک په ټولو صوبو کې خپلې څانګې لري او مرکزی دفتر یې په لاهور کې دی. نوموړې میرمن وویل چې د پاکستان رائټرز ګلډ تنظیم ایوارډونه مستند ایوارډونه دي. بشرا فرخ زیاته کړه چې د ګلډ د انعامونو او ایوارډونو دپاره کومو ججانو ته کتابونه لیږلی شي هغه هر یو جج د بل جج نه ناخبره وي او هیڅ اته پته ورته نه لګي او کتابونه بیخي په میرټ غوره کولی شي. بشرا فرخ د ټولو ګډونوالو مننه کولو سره وویل چې د پاکستان رائټرز ګلډ د نور فعالولو دپاره اسیر منګل صاحب شپه او ورځ په ځان یو کړي دي او موږ ټول په دغه محنت کې د هغوی د ټیم برخه یو. د نظامت چارې شیرولی خان اورکزي او پروفیسر ملک ارشد حسین ترسره کړې. شیرولی خان اورکزي د پاکستان رائټرز ګلډ د مرکزی مشر محترمه فرح جاوید د شاعرانو ادیبانو په نوم خصوصي پیغام هم واورولو په کم کې چې د ادب د ښېګړې او د لیکوالانو د نیکو هیلو څرګندونه شوې وه. کومو مصنفینو چې ایوارډونه او انعامونه ترلاسه کړل هغوی په خپل وار خپله وینا کې د خپل کتاب مرکزی تیم او اهداف روښانه کړل او د ګلډ د هڅو ستاینه یې وکړه. دستوره کې د پاکستان رائټرز ګلډ خیبر پښتونخوا د مجلس عاملې غړو محترمه سمینه قادر، محترم ډاکټر نورالبصر امن، ډاکټر ظفرالله بخشالي، ډاکټر طارق محمود دانش، شیرولی خان اورکزي، فقیر حسین مسرور،
پروفیسر ملک ارشد حسین او د افتخار تشنه په شمول د نیاز ادبي سنگر خیبر پښتونخوا او نور ادبي تنظیمونو په نمایندګۍ په درزنونو ادبي او علمي شخصیتونو ګډون وکړ. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.